سلامونه علیکم هیله. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ 2-3 دقیقې تر هغې خبرې کوي تاسو مهرباني صاحب. خلاص کړئ او لکه ګروپ لومړی خو د تا نه د زړه له کومې مننه کوم چې همیشه د ملت غږ اوچت کړی ده او هغه حقایق چې د پردې شاته و تاسې په ډاګه کړي دي. د زړه له کومې مننه کوم. مننه صاحب. پروګرام خو مې متن لوستلی ده چې د او زه غواړم چې د تاسو د پروګرام تر څنګ یو هیله درنه کوم چې د عظیمي خاین په ارتباط هم یو پروګرام جوړ کړئ. بالکل حتما په هغې کې د عظیمي آصف دلاور علومي کیواني دا ټول دغه هغه خاینین دي چې د افغانستان 15 میلیونه نفوس به هیڅ وخت په تاریخ کې ویر نه کړي او دوی هغه لعینې څیرې وي چې د دغه ټول ملت ارمانونه یې د پښو سره خاورې کړي. بالکل حتما. زه اوس دغه پوښتنه وړاندې کوم. زموږ پیام صاحب لږ زره نابلده د مخکې مې پرونه هم ورسره پریکټس وکړو او بل پرونه نن مې ورسره پریکټس وکړو. اوس نو نه پوهېږم چې په کور کې که لور یا زوی ولري هغه دې ورسره مرسته وکړي. زه خو دا د ناست یم اوس ګورم چې څه کوي. نو زه یو هغه افغان صاحب یو هیله لرم کاش که تاسو استودیو جوړه کړې وای. استودیو کې ډېرې کوي بیا ډېر کسان راځي بیا یو په بل باندې نیوکې کوي بیا په بل باندې بریدونه کوي. چې ما نه دومره دغه افغانان پوښتنه کوي چې ته یو ریکویسټ ورته وکړه مقصد که دوی یو استودیو جوړه کړي. سمه ده. زه به انشاءالله زه زیار باسم. زه به استودیو یو پروګرام جوړ کړم همداسې به وکړم. خو یعنې موږ زه خپله په لایفو کې اشتراک کوم. یوازینی لایف د ستاسو ده چې حقایق ملت ته وړاندې کوئ. مننه. هغه خبرې چې د پردې شاته دي بې طرفانه تاسې خپل قضاوت کړی او د دغه ځورېدلي ملت په مقابل کې د هغه د زړه له کومې خپلې هلې ځلې کړي دي. خپل وجدان او خپل ملت ته تاسو غاړې نه په دغه دنیا بندېږي نه په هغه دنیا. موږ افتخار درنه کوو هر وخت داسې حقایق راوړئ او موږ تا د یوې بې طرفه جناب په حساب شمارو او درته ګورو. کورم ودان هیله کوم ژوندم غواړم که تاسو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ تر څو پیام صاحب راځي دغه وخته پورې به تاسو ځان سره ولرو. چې په ارتباط ما نه پوښتنه وکړه. نن خو دا د کودتا د 14 د هود شانوستاني کودتا په ډاکټر نجیب باندې وکړه. دغه کودتا شو دی ولې دې تر چې کودتا وکړه چا مجبوره که چا ولمساوه دې ته څټه د چا لاس و. وعلیکم السلام. ستړي مشي نظامي صاحب تاسو ته ښه راغلاست. څومره چې زه معلومات لرم په هغه وخت کې زه په قطعه د 05 د امنیت ملي په تخنیکوم کې وه. نن د جلال آباد د ورځ جنګ هم د سمه ده دا ښه شو چې رایاده دې کړه دا به هم شریکه کړو. مهرباني. بالکل خطه ده که ده زنګ ویلی وي د ما نه دی مهم ده دی هغه که بلې مهرباني تاسو خبرې کوئ. بلې زما په اند کودتا دا یو ترخه حقیقتونه دي چې کودتا کېدله یعنې کېده کودتا پلان و چې سوی وای خو په کوم تاریخ نه چې دغه کودتا وسو دا تاریخ نه دا یو تاریخ حقیقت ده. د یغه کودتا کې د بعضې زما لپاره نبی اعظمي تڼۍ په تاریخ کې تورې څیرې دي. هر هغه چا چې د افغانستان په ملي پوځ نه مسلمان د سلا راپورته کړې ده هغه زما لپاره که ګلبدین ده که اعظمي ده که مسعود ده که تڼۍ ده که یو بل خاین و هغه په تاریخ کې تورې څیرې وي او د دغه ملت هر وګړی به د دوی ګریوان ته لاس وراچوي. کودتا په حقیقت کې د شهید ډاکټر صاحب نجیب یعنې دومره واک چې تڼي ته ورکړی و په یغجي کې هیڅ هم نه لرل. که په حساب د سمت وښیې موږ 12 وزیران لرل د لویې پکتیا 12 وزیران ریاست جمهوري نه نیولې تر د هر چي پورې یعنې که په حساب د هر څه وښیې د صلاحیتونه دومره صلاحیتونه لرل چې حتی معاون د رئیس جمهور په هغه وخت کې دی ډېر صلاحیتونه یې لرل خو بیا هم هغه د شهید ډاکټر صاحب نجیب خبره ده چې یغه نمک وخور بل بالکل هغه شاکې چې ورته پوښ کړی وي هغه نمک دی وشرموو او نن یې په تاریخ کې ګوره ډېره ویښیاره خبره کړې وه ورته ویلي وایي چې موږ یې تیاره ولو
ډاکټر صاحب نجیب ورته ویلي و چې تیاره بې نه ولی دا که وولئ دا به په تاریخ کې یو شهید او یو قهرمان سي پرېږده چې وتښتي دا به په تاریخ کې خاین وي او حقیقت ته چې دا یو خاین و ملي خاین بله مننه کور دی ودان زه په تمه یم د پیام صاحب غټه ستونزه خو دا ده چې زمونږ د مشران چې دي یا د زاړه عمر خلک چې دي هغونه صرف یوازې سوانح اورېدلی شي او حقایق اورېدلی شي او په هغې باید رڼا وه چې دا یو مسؤلیت هم ده دا فرض هم ده دا واجب هم ګڼم نور خو دا کار باید یا د ولس کې دا اوس دا کوم فعالیت ده دا باید ځوانانو ته پرېږدو ځکه ځوانان کولی شي هغه په میډیا هم وچلوي هغه په ژبو باندې پوهېږي په یو انټرنیټي شبکې ته ځان یعنې ځان وسولی شي شریکولی هم شي تیتولی هم شي هغې کې فعالیت هم کولی شي اوس ته وګوره دا مشر سر 3 ورځې موږ کار وکړو او دا اوس ورته زنګ ور ووهو سر یې پرې نه خلاصېږي نو په دې هیله چې خدای وکړي نو الله ته خو موږ زنګ ور ووهه چې د سره مرسته وکړي او غټه مسله دا ده چې په اروپا کې د هر چا په کور کې زوی او لور شتون لري نو هغوی خو دلته لوی شوي دي د ځای په سیستم باندې په انګلیسي په دغه هېواد په ژبه باندې پوهېږي نو باید مرسته وکړي خو دغه هېوادو کې مشکل دا ده چې د اولاد ته نشي ویلی چې 15 دقیقو دپاره ماته وخت راکړه چې راشي دا وګوره ولې زنګ نه تېروي خو خیر په هر صورت باندې کور ودان ژوند نه غواړم زه به نور دوستانه واخلم مننه صاحب هیله کومه چې یوه سټوډیو جوړه کړئ او یوه سټوډیو جوړه کړئ ټول افغانان د تاسو نه زه اوس د یو څېړنه نښته یم د ګلبدین په ارتباط کومه نیمایي ته مې رسولې ده نو انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به د ده په ارتباط یو پروګرام موږ جوړوو او د ده اصلي څېره به بیا یو ملت ګر چې ده ته اصلي څېره ورته ورته ده زه نن د تا له سټوډیو نه یو پیغام لرم مهرباني دغه افغانانو ته یغو کابلیانو ته 80,000 کابلیان د شهیدان کړل هغه معصوم ماشومان چې بې پلاره یې کړل هغه معصوم ماشومان چې بې موره یې کړل هغه پلرونه چې بې اولادونه یې کړل د هغوی نه مې هیله وه چې نن به دوی د ده په مقابل کې راوتلي وی او دا لاریون به خنثی کړی و ورته ویلي به چې تاسې ما ته د هغه شهیدانو ځواب راکړه چې په دغه کورني جنګو کې تا په کوم نوم وځلي تا په کوم نوم دا مړه کړي دي بیا د جلال آباد د خوست د ټولو دغه ولسونو نه مایله ده چې دا پروجیکټ سي په دا جلال آباد کې د 15,000 ملیشې پاکستانی ملیشې راوستلې وې ما ته افغانان یې په وزل جمع چشنیان جمع عربان خلک مې ویني ټوله دنیا د غږ دې واوري مهرباني وکړه او جمع دغسې خاینین ده راوستلي وو چې افغانان یې په مړه کړه دا د افغانانو قاتل ده او د افغانانو په قاتل زما فیسبوک ته راشه نجیب افغان په پښتو کې لیکل شوی دی یو لیکنه وکړه سلام واچو شی واچو هلته خو در طریقه مو هم در وښودله مشره چې دلته خلک په تمه دي که نه چې پروګرام خرابېږي بیا او د خوست سپېڅلې او تکړه خلکو نه میله ده چې د تاسې خوست حتی د میدانوي هغه لاندې سیمټو کې نجیب افغان چې پښتو کې وسپنې هغه یې وباسلې تاسو بله نجیب افغان چې مخکې د زنګ راووت څنګه دی افروف که هغه درته ویلې که یو زوی یو لور یو څوک په کور کې لري هغوی خو پوهېږي په انګلیسي باندې په هغه باندې طریقه به در وکړي خیر د زحمت یو 15 دقیقې ورکړه دلته ما پروګرام ټول خرابېږي ځکه نور دوستان هم نشم راخیستی دا یو پیغام لرم دغه د خوست خلکو ته چې دوی نه هیله کومه چې د دغه خاین او د جابر او د وطن پروش په مقابل کې راجګ شي او خپل غږ اوچت په دې کې هم د په غېږ کې هم د په دواړو کې د دې کې په دواړو کې هم ور ومې لېږلی مې ده درخواست مې ورلېږلی ده که نه یاره درخواست مې ورلېږلی ده دلته هغه مې اول کس مې دی ورلېږلی ده نجیب جانه تاسو ته ښه لایف غواړم په دغه هیله چې پیام صاحب شته ده راسره فیسبوک صفحه کې چې نه مې یو سړي ته کوی شي هغه شته ده راسره مننه او هیله کومه چې بعضې پوښتنې موږ سره پیدا کېږي موږ غواړو چې د ده نه یې وکړو نو که دی راسي چې دی موضوع شروع کړي بیا به موږ هم یو څه پوښتنې ترې وکړو زه غواړم چې د ځان لپاره ځینې معلومات زیات کړم نو تا نه د زړه له کومې مننه کور هم ودان ژوند هم غواړم مننه صاحب مننه خدای خبان عمرخیل صاحب هغه ما سره ملګری ده وروره ما ریکویسټ هم ورلېږلی ده دلته د هر شی راته ښکاري په پښتو کې چې لیکل شوی ده مخکې مې پوه که یا 2 ساعته مې خبرې مو ورسره وکړې
په پښتو کې هلته د ما صفحې ته د پښتو کې راشي یو شی دې ولیکي ما ته هر درخواست مو ورلېږلی ده دوستانو په بخښنې سره زما ستونزه نه ده دی خپله لایف تللی ده 33 دقیقې مخکې لایف تللی ده دی دغه د وایلاک مې درکړه د لایکونه مې درکړل دی په انټرنیټ کې زما په خیال لګیا ده پرون سره ملګری شي پرون مې ورسره پریکټس وکړو نن مې ورسره پریکټس وکړو دوستانو په بخښنې سره دوستانو ډېر وبښئ زموږ دا دوست راځي نابلده ده زموږ خو ستونزه هم دغه ده وګورئ که نه په ټولنه کې ډېر وبښئ یو زوی او لور خو به څوک کور کې لري که نه لري جناب افغان سرمن ګل په دین کابل کې د هر افغان دروازې ته د عیسائی بهرداري درولې ده او افغانستان د خپل غږ نشي جګولی بالکل نظامي صاحب زموږ بدبختي هم دا ده او د ده بدبختي دا ده چې دی غواړي چې د دې هېواد ځواک او واک د ده په خو دا ارمان یې ونه خاته او نه به وځي اوس مرګ هم نږدې ده نو آخري زور وهي عیسائی دونه وفا ورسره وکړه چې دی راوسته بس کابل کې را داخل کړه یو کور یې د په خدمت کې کړه او د $2,00,000 د میاشتې د مصارف اخلي زوی په دوبۍ کې چکرونه وهي لورګانې د امریکا په سفارت کې ناست دي نو دا خو خو دغه د لایک مې وایي درکړه ورته وویل لایک مې درکړه تاسو ته مې وایي لایک درکړه هغه لایک نه یم راکاږلی شي دغه د لایکونه مې ورکړه ورته وویل لایکونه مې درکړه د لایکونه د معلوم واخله معروف خیل صاحب په بخښنې سره دغه محال ده 3 ورځې 4 ورځې کمپیوټر نشي کولی ما ولیده تاسو نشئ کولی نو شته کاته کمپیوټر نشته راځي نه راځي دوستانو په ډېر بخښنې سره دا زما ستونزه نه ده د دې مشر ستونزه ده 3 ورځې مو سره مرسته هم کړې ده لا هم ورسره مرسته کړې ما هم مرسته ورسره کړې ده او وروسته د دې نه څه زیاتې نور کېدی شي د دې برنامو نه هم زه استعفا وکړم خو د میسنجر نه میسنجر کې مې چې زنګ در وهلی د میسنجر نه د ما د نامه نه فیسبوک ته ننوتلی شي وعلیکم السلام منصور محمد بیان مسلم ټولو دوستانو ته ښه راغلاست وایم په بښنې سره دغسې د وخت برنامې تېرېږي بیا خبرې هم نه پوره کېږي او ما سره خو څه ووایي خو په اروپا کې خو دغه اولادونه داسې دي چې غټ شي بیا نو فقط د هغه د پلار نوم ورته لیکل کېږي چې دغه پلار د مور د نور خو دغه څوک نشته چې هغه مشر سره اوس یو څوک مرسته وکړي افغان استعفا نه استعفا خو باید وکړم دغه محال دی یاره
څنګه شو یو نوم نشي پیدا کولی د میسنجر نه پیدا کیږي په لیکلو پیدا کیږي په لایف کې مې دته نوټیفیکیشن ولګلې لایک کمنټ مې ورکړي دي د دې ټولو نوټیفیکیشن ور روان ده سرچ بوکس ته ولاړ شم نو په موبایل کې دیم نشته ده موبایل کې پښتو نه لري په کیبورډ خچ کیبورډ کې موبایل کې کیبورډ نه لري د پښتو نه د پښتو لیکنې بیا څنګه خبرې ته پښتو لیکنې له کمپیوټر خبرې خو د موبایل کې خو دا اوس ملایکونه ورکړه غلایکونه ته ولر چې چاله اخري لایکونه درکړي د مغې نه واخلم تکسر خبرونه چې پرې نږدې ده دوستانو ډېر وبخښئ زه به یو بل دوست تر هغې راواخلم سلام له جنوبي پښتونخوا څخه ډالۍ سلامونه قدرمن مشر جنرال صاحب ستړي مشي تاسو ته ښه راغلاست وایم مننه صاحب تاسو ته هم سلامونه دا نننۍ ورځ خو تاسو ته معلومه ده چې نن د جلال آباد د شخړې ورځ مو او سبا ورځ د شاهنواز تڼي د کودتا مسله وه هغه لیکنه خو به تاسو لیدلي هغه متن یا هغه زموږ اجنډا په نننۍ ورځ که تاسو لږ رڼا پرې واچوئ مهرباني وکړئ تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته احترامات او تاسو ته شخصا په هر صورت زه هیلهمند یم چې هغه تخنیکي ستونزه حل شي تاسو ورته حوصله کوئ دا کله پیښیږي ډېر عجیب تصادف ده چې نن هماغه تاریخ ده چې حکمتیار په افغانستان په کابل کې هم یو مظاهره په لاره اچولې وه زه نه پوهېږم چې دوی دا ورځ په هر صورت باندې د دولتونو باندې د فشار او د هغوی د ګواښ د لاندې راوستلو دپاره تجدیدوي لکه چې ځکه چې په 14 د هود باندې هم په جلال آباد باندې حمله شوې وه د دوی او د پاکستاني منظمو خواو لخوا او د عربي ملیشو او ترکستانو لخوا هم بیا کودتا د دوی ګډه د شاهنواز ګلبدین کودتا په همدغه تاریخ باندې بیا یو کال وروسته تکرار شوه او دغه د حکمتیار نن هم همدغه تاریخ ته لکه چې دا خپله مظاهره ساتلې وه چې یو ځل بیا دمغه کودتا او دمغه یرغل یاد راژوندی په هر صورت باندې زما باور دا ده چې د ځینو تاریخي پیښو په هکله باندې که څوک شاهد پاتې شوي او که څوک معلومات لري هغه هم اول لاس دقیق معلومات او هغه د چا سره شریک نه کړي دا په واقعیت کې د تاریخ سره بیا ګناه کیږي او که چېرته واقعیتونه تاریخ ته تسلیم نشي نو کېدلی شي چې افوات او اوازې او دروغ د رښتیا ځای ونیسي او دا بیا ډېر مسؤلیت همغه کسانو ته راجع کوي چې هغوی خپل معلومات شریک کړي نه دي تاریخ سره او د هېوادوالو سره د نننی اقدام د تاسې په همدغه منوال باندې قابل د تقدیر ده شاید ځینې دوستان داسې فکر وکړي چې په دغه تېرو پیښو باندې چې لږ حساسیت برانګیزه دي باید ډېر مکس ونه شي یا ورسره تماس ونه نیول شي ولې هر صورت باندې دغه کودتا په هکله باندې او د ځینو نورو تاریخي پیښو په هکله باندې تر اوسه پورې د ذهنیتونه او نتایجو په هکله باندې قضاوتونه یو ډول نه دي دلته د هر چا شخصي تمایلات شخصي وابستګیانې فکري او سازماني او تنظیمي وابستګیانې یو مقدار تاثیرات اچولی ده او معنی د دې شوي دي چې حقیقتونه ما هم دغسې ګونګوسې اورېدلي دي داسې کسانو سره هم غږېدلی یم خپله مې هم پرې اورېدلي دي او دغه مطبوعاتو د لارې نه هم لوستل کېږي هم اورېدل کېږي چې دغه کودتا په هکله باندې تر اوسه پورې ځینې کسان په دې موقعیت او فکر دي چې ګویا دا به ډاکټر نجیب شروع کړي ده
خپل وزیر دفاع په وړاندې باندې. نو د دې دپاره هم لازمه ده چې اول لاس شاهدان چې په دغه جریان کې هغوی خپل معلومات شریک کړي د تاریخي مسؤلیت په اساس باندې. زه هم تاسو ته یو څه نه د دغه جریان او د دغه ورځې د عملي اقدام په هکله بلکې یو څه د دې پیښې د بیکګراوند په هکله باندې هغه څه چې ما یا لوستي دي او یا یو نیمه خبره زما په مخ کې تېره شوې چا راته کړې ده یو عیني شاهد په توګه باندې هغه به تاسو ته شریکم. کودتا د یوې ورځې 2 ورځو د 1 میاشت او د 2 میاشتو خبره نه وه. په دې هکله باندې ډېرو لاسونو ډېرو کسانو د ډېر وخت نه یعنې د کلونو په ترڅ کې په دې باندې یا توظیف شوي وو د چا د خوا نه یا خپله په دې باندې فکر کړی و او د اقداماتو دپاره یې فعالیت کړی ده. یعنې که لنډه یې راپیل کړو او هغه بله تاریخچه اوږد بیکګراوند به یې پیام صاحب چې خپله شاهد پاتې شوی ده هغه به ووایي. د هغې پیام وشو ریکوست یې وشو ریکوست یې وشو او هر وخت چې پیام صاحب راته بیا کولی شي ما قطع کړي وشو چې بېرته قطع نه شي. هغه لږ نابلده ده جنرال صاحب کور مو دا چې زموږ خالیګام را پوره کړه ژوند غواړم زه به یو ځل دی راواخلم چې مهرباني به یو بل فرصت کور مودان هیله کوم. سمه ده مننه صاحب. او قطع کړه زنګ مې ورغی. سلامونه مشر ستړی مشر تاسو ته ښه راغلاست وایم. صاحب مننه کوم له ټولو نه معذرت غواړم یو تخنیکي مشکل په اساس د سیستم سره بلد وم تر وهده پورې یا تاسو بلد کړی وم. اول خو تاسو ټولو ته سلام وړاندې کوم او د معذرت سره یو ځای. نو اوس به د تاسو د فرمایش سره سم زه خپل رایز وړاندې کوم. کور مودان نړۍ مننه کوم چې زمونږ بلنې ته مو لبیک ویلې. مشره ما خو دې لپاره چې ته که په غوسه شي د دوستانو غوسه چې هغه مخکته بوزمه نو ما لږ زره دې په خاطر خپله غوسه وښودله چې دا مشر په غلط فیسبوک کې زما روان ده. حاکم فیسبوک چې د ما په پښتو کې لیکل شوی ده ما هغه شوی لږ زره غلطي ترې شوې ده خو هغه غلطي زموږ وه ځکه چې د ما یو فیسبوک په انګلیسي ده یو په پښتو کې ده. د یو مسله او دوه مسله دا ده چې دغه مال پرېږده چې لږ زره دې په غوسه کې ما غوسه کې به لږ زر کار کوي نو ته په غوسه شي کور دا چې کار دې وکړو. درنو دوستانو محترمو لیدونکو د تاسو ټولو نه د زړه له کومې نړۍ مننه کوم چې زمونږ مو تر اوسه تحمل کړو. زمونږ په فیسبوک کې ته چې لږ زره یو 15 دقیقې ستونزه دا راغله او یو څه خالیګاه راغله. خالیګاه کور ودان د کمال صاحب هغه بل ورور راغی. زه به د مشر تاسو ته معرفي کوم در وپېژنم. زمونږ اتل مشر زمونږ محترم قدرمن مشر محترم اسدالله پیام د هیواد نامتو او پیاوړی نظامي شخصیت دی چې ورسره ډیپلومات او سیاستمدار هم پاتې شوی دی. ښاغلی پیام د 1950 کال د ثور د 9 نیټې په بدلون کې مخامخ ونډه درلوده چې بیا وروسته یې په نوي نظام کې د لاندینۍ دندې سرته رسولي دي. اول د ملي دفاع وزارت، دوهم د مخابرې رئیس او د کابل ښاروالي د کابل ښاروال، دریم په عراق، څلورم په عراق کې نظامي آتشاو، پنځم په یمن کې د افغانستان لوی سفیر، د کورنۍ چارو وزارت د سیاسي چارو رئیس او وم د وطن ګوند مرکزی شورا غړی. د پیام صاحب څخه د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ بلنې ته ومنله او حاضر شو چې د ځینو مهمو او تاریخي مسایلو په هکله خپلې لیدنې او معلومات موږ سره شریک کړي. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم. لومړۍ پوښتنه زما د محترم پیام صاحب، تاسو چې د هیواد د وروستۍ 40 کلن تاریخي پیښو کې
یا مو مستقیما ونډه درلوده او یا مو له نږدې څارلې. مهرباني وکړئ د ډاکټر صاحب نجیب الله په وړاندې د شهنواز تڼي د کودتا په هکله مو خپلې کتنې را سره شریکې کړئ. مهرباني وکړئ. زه یوارې بیا ټولو ته سلام وړاندې کوم او د همدغه پروګرام زما سره ملګری کمال صاحب ته هم احترامات وړاندې کوم. له تاسې دواړو نه، تاسو نه او له عمر خیل صاحب نه او تاسې د همدغه صفحې له ټولو کارکوونکو نه مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې ده. کور مودن زه هغه یو قسمت خپل مسؤلیت چې د خپلو وطنوالو په وړاندې باندې لرم، هغه یو قسمت ادا کړی شم. او په عین وخت کې د ټولو دوستانو نه چې همدلته یا اوري یا مو ویني، له هغو ټولو نه مننه کوم چې زما تخنیکي اشتباهات یې وزغمل او بعد له دې نه د دې حوصله ولري چې ما وزغمي او په عین زمان کې کېدای شي چې بیا په سوالونو باندې بیا وروسته بیا خبرې وکړو. زه به د مقدمې په توګه باندې عرض وکړم چې زه په ټول زموږ په نظام کې له هیچ چا سره شخصي فردي عقده نه لرم، شخصي دښمني نه لرم او زما رایز له هیڅ نوع شخصي حب او بغض نه منشأ نه اخلي. ولی واقعیتونه تر هغه ځایه چې تاسې ټولو تعقیب کړي دي، واقعیتونه کله سرچپه انعکاس شوي دي او کله آګاهانه په یو انحرافي لور کش شوي دي او هغه ډېره مهمه ده د دې لپاره چې موږ څنګه له ګذشتهونه که هغه ښه وي او که هغه منفي هغه ولري، پاینټونه ولري، له هغو نه څه ډول درسونه واخلو د سبا د نن او د سبا. نو ځکه زه خواهش کوم چې زما عرایض هیڅوک د ما د شخصي موضوع نه ترجمه نه کړي. درسونه واخلو د نن. مهرباني. دا یوه مهمه خبر ده. ما هغه تبصرې چې بعضې دوستانو کړې وي خبر تاسې ورکړی وو او په هغو کې اکثرو دوستانو لطف کړی وو، تبصرې هم کړې وي. بعضې دوستانو خپل نظر وړاندې کړی وو چې هغه یې خپل حق ده چې ګواکې زه یو وارې خلقی وم بیا پرچمیانو ته تسلیم شوم او بیا بنان زه به زما قضاوت به څومره هغه وي بېطرفانه وي. زه ټولو هغو دوستانو ته وایم چې موږ یوه ترخه صفحه تېره کړې وه چې په خلقي پرچمي جلا شوي وو او هغه صفحې ته مو بیا په 50 کال کې خاتمه ورکړه، بیرته سره یو شو، بیا بیرته سره جلا شو. متاسفانه چې تر ډېره وخته خلقي پرچمي پاتې شو. ولې زه او نور ټول د وطن ګوند د کانګرو ګټونکي ټولو په ګډه سره دا فیصله وکړه چې خلقتوب پرچمیتوب او خلق دیموکراتیک ګوند له خپل ایډیولوژي سره د ملت په ګټه د ملي دریځ په ګټه او د یو ملي ګوند په ګټه چې هغه وطن ګوند وي دغه په ګټه باندې خپله ګذشته نقد کړو، خپله ګذشته پرېږدو او یوې نوې صفحې ته له ملت سره یو ځای نه. نو ځکه زما موضوعګیري د پرچمي او خلقي له خلقي نه خلقیتوب نه پرچمیتوب ته او له پرچمیتوب نه خلقیتوب ته ښویېدل یا تسلیمېدل یا تلل دغه په همدغه موضوع باندې نه وو او دغه دقیق نه ده تعلیل. ولې دغه یو ضرورت وو. موږ باید له ډېرې اوږدې اوږدو تجربو نه دغه درک کړه چې موږ په خلق دیموکراتیک ګوند کې
بنیادي اشتباهات کړي دي او هغه اشتباهات نه بیانوي. دا یوه شخصي مقاله ده. تاسو د سوال په ارتباط باندې زه ډیره ضرور ګڼم پیش دې نه سي هغه کودتا ته نږدې جریاناتو ته راسم. دغه یو لوی سوال له موږ ټولو سره له ما سره مطرح و، له تاسو سره مطرح ده او له ټولو سره مطرح و چې ولې د شوروي قطعاتو په حضور کې څو کودتایي تلاشونه وشو یا بالاخره دغه خپله د شانواستاني کودتا چې دغه تر نامه لاندې راغلي و، البته یو ګروپ ورسره و. دا ولې وسوه؟ علت یې باید سړی پیدا کړي. یوازې د شخصي سوالونو یا ذهنیتونو په محدوده کې موږ نه د کودتا عوامل پیدا کولی سو او نه یې په ماهیت باندې پوهېدای سو او نه حقیقت ته رسېدای سو. ځکه ډېره ضرور ده چې موږ هغه عواملو ته چې کودتا سبب سو. تر دې نه مخته ما ته داسې ښکارېږي چې دا د ما له دغه ننو عرایضو سره ارتباط لري چې موږ د روسیې تزاري او د شوروي اتحاد د دواړو هغو تلاشونو هڅو ته ډېره ژوره پاملرنه وکړو چې له امیر دوست محمد خان نه را په دې خوا او خصوصا د امیر شاه علی خان د وخت نه را په دې خوا بیا د امان الله خان تر استقلاله پورې او له استقلال نه وروسته روسیې تزاري تلاش کاوه چې د افغانستان په دولتونو کې نفوذ پیدا کړي، لکه چې د هغه وخت د لوی بازي یو بل لوی غړی چې انګلستان و، هغوی دا تلاش کاوه. هغوی ډېر امکانات درلود، کولی شوی چې حتی کرایي دولت رامنځته کړي، مګر د روسانو دغه وخت یعنې د تزاري روسیې د مهدف ته دغه وخت امکانات دا و چې د دولتونو په دننه کې افراد او عناصر د خپلو نقشو ګټو سره سم هغه هم د بفر سټیټ د استراتیژي سره په تطابق کې یا له هغه سره په عیارېدو کې زموږ په دولتونو کې ځینې دانې پیدا کړي. دغه سلسله د شوروي له راتګ نه یعنې د اکتوبر د انقلاب نه وروسته هم د نومونو په تغییر سره ادامه پیدا کړه. د ظاهر خان په سلطنت کې په صورت خاص باندې زښت ډېر تلاش وشو چې غیر له دې نه چې هغه د بسمچیانو تر نامه لاندې ډېر فامیلونه افغانستان ته آګاهانه را فلتر کړي وو په یو پراتیفي لوبو د ستراتیژیکو پراتیفي لوبو د پیاده کولو لپاره تلاش یې ټول وکړ چې د خپله د افغانستان په دولت کې او په سلطنتي خاندان کې نفوذ وکړي او زه د دغه لپاره زښته ډېر مثالونه لرم خپله په خاندان کې او همدارنګه د دولت په هډانه کې چې روسانو وکولی شوی یو قسمت د دولت کې نفوذ پیدا کړي، یو قسمت سلطنت کې نفوذ پیدا کړي، خصوصا بعد له دې نه چې د 1933 کال د لوی جرګې له فیصلې نه وروسته زموږ نظامي مناسبات له شوروي اتحاد سره قایم شو. د سلاو په اخیستلو او د مدرنو د سپکو او د درنو سلاو په اخیستلو مو اقدام وکړ. زمینه دې ته برابره شوه چې د شوروي متخصصین مشاورین هم په نظامی برخه کې او کله چې بیا تفاوضاتو د شمال د تفاوضاتو نفت و ګاز امتیاز د پلټنې او بالاخره د استخراج امتیاز شورویانو ته ورکړل،
په ملکي بخش کې هم او بیا چې د سردي بند باندې کار شروع سو همداسې په مختلف عرصو کې تقریبا د 400 په شاوخوا کې مشاورین یوازې د ظاهر خان په رژیم کې افغانستان ته راغلي او تاسو ټول پوهیږئ چې هغه مشاورین له څنګه له دې سره چې خپله مسلکي یوه دنده مخته بیایي هغوی دلته استخباراتي وظایف په مخ باندې ډیره لوڅه خبر همدا وه چې په همغه وخت کې کله چې د 1944 کال اساسي قانون تصویب سو او د مخې یې که د احزابو قانون پاسوی وای سیاسي حزبو ته هم د جوړولو اجازه بیا ورکړه لکه د شاه محمود خان په وخت کې ورې امتحاني ورکړې وه حزبونه را پیدا شو له هغه جملې نه زموږ حزب هم چې د خلق دیموکراتیک ګوند په نامه باندې په 1993 کال کې خپله کانګرې په نامه چې زما له نظر نه هغه کانګره نه وه یو مجلس موسسانو دغه له همغه وخته یې زموږ په حزب کې مغه قوي نفوذ بیا له دې چې دا په خلقي په پرچمي باندې جلا کړو ډېر صادقانه درته وایم او په ټول مسؤلیت وایم چې زموږ په حزب کې نفوذ له همه وخته شروع شوی منتها په هغه وخت کې موږ یو مخدره موادو یوه لویه پیچکاري کوو چې هغه د مارکسیستي لینینیستي ایډیولوژي اعتقاد و د هغه له مخه موږ فکر کوو چې سویچیزم او له کمونیستو احزابو سره له هغه جملې نه شوروي اتحاد له کمونیست ګوند سره تماس او روابط او ټینګول دا نه تنها چې حزبي وظیفه ده انټرنشنلیستي وظیفه ده بلکې په عین وخت کې ملي وظیفه هم ده یعنی یو غلط ذهنیت راته پیدا شوی د هغه له مخې موږ ته هم د ګوند رهبرانو په توګه هم د ګوند کادرونو په توګه هم د ګوند غړو په توګه باندې ډېر داسې نه ښکارېده چې که موږ یو څوک له شوروي سره یا د شوروي اتحاد له کمونیست ګوند سره یا د شوروي اتحاد له د دولت له یوې برخې سره رابطه لري دا به کوم ګناه وي یا به بد کار وي یا به دې وړ وي چې موږ یې په مورد باندې شک وکړو تردید وکړو دا یوه نقطه وه دویمه نقطه کله چې داود خان کودتا وکړه او د هغه په نتیجه کې شوروي اتحاد سره مناسبات د پاچا تر وخت نه قوي انکشاف یې ورکړ نوې وسلې زموږ اردو ته هم په هوایي برخه کې او ځمکني برخه کې هم په دافع هوا کې په دریو برخو کې راغلي له هغو سره نور مشاورین هم راغلي چې په دغه وخت تقریبا 900 مشاورین ورته د شوروي نظامي مشاورین ورسېده او هغه ملکي په هغسې په ننګرهار کې په غزني کې وو په شمال په ولایتو کې وو هغه یې وربرسېره وو نو ځکه موږ ته کله چې د ثور له قیام نه وروسته موږ چې کله هغه کوو قیام هم وکړو داود خان سقوط وکړ په هغه وخت کې په افغانستان کې کم له کمو د 200 نقد شورویان په افغانستان کې وجود یعنې د شوروي نفوذ د ثور له قیام سره نه ده شروع ډېره طبیعي ده چې د ثور د پاڅون په 4مه یا 5مه ورځ وسېدې ما بیخي په یاد دی دلکشا ماڼۍ ته یو لوی هیات د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې راغی او هلته مستقر شو بعد لیدنې ټولې مشورې انټرنشنلیستي مشورې هم بللې دغه مشورې هم دولت ته ورکولې هم یې حزب ته یعنې په یو شکل باندې د دوی حضور د افغانستان په سیاست کې
عملا پیل شو او کله چې شوروي اتحاد قطاعت و تجاوز وکړي چې دغه خپله یو هغه ده اشغال نه، زه د اشغال د کلمې سره مخالف یم ځکه حقوقي بیس نه لري ده. تیری وکړه له هغه وروسته زموږ په دولتي او حزبي اموراتو کې د شورویانو نفوذ په بې سابقه توګه باندې زما په یاد دي چې د کنډاکټر سطحې پورې په وسلوال پوځ کې د کنډاکټر سطحې پورې یو مشاور و، یعنې د قمندان د کنډاکټ یو مشاور درلود او د بطریو قمندانان او د هغې کې د جستامو د هوایي جستامونو د قمندانانو د مختلفو ردو مشاورین درلود. تر دغه درجې ورسېدو چې پیش له دې نه چې 18 پولینوم راسي تر هغه د مخته هر چا چې ترفیع کوله او هر څوک چې تبدیلېده چیرې او هر څوک چې مقررېده چیرې په لوړو پوستو کې دغه ټولو کې باید د شوروي اتحاد د قمندان او امیر سیاسي یا د وزیر او رئیس سیاسي ترڅنګ باید مشاور د شوروي مشاور هم امضا کړي چې دا زموږ د تاریخ یوه ډېره دردناکه صفحه ده، زموږ د حزب یوه دردناکه صفحه ده او هغه خوشبختانه چې د ډاکټر صاحب په راتګ سره هغه ټول اسناد هم وسوځېدل، هم امحا سو او هم هغه پروسه بیا متوقف شو چې په دغه باندې زه ډېر تفصیلات نه ورکوم ځکه موږ له اصلي موضوع نه کوو. نو ځکه خبره دغه مقدمه مې دې لپاره راوړه چې د شوروي نفوذ زموږ د حزبي دستګاه په کدرونو کې او زموږ د دولتي دستګاه کدرونو کې بیخي زیات شوی و او دغسې څوک فرکسیون جوړوي، څوک کودتايي تمایلات لري، څوک کودتا جوړوي، دا د دوی په حضور کې د دوی بې له موافقې نه او یا د دوی بې له طرحې نه ناممکن. حالات داسې راغله چې شوروي اتحاد کې پروسترویکا اعلان شوه، ګرباچوف راغی، ګلاسنوک سیاست په نامه باندې چې هغه له جهان سره یو نوي سیاست ته ولاړ شي او په عین وخت کې په شوروي اتحاد کې غوښتل چې د پلورالیزم په لور باندې لومړني ګامونه واخلي. دوی څومره موافق وو یا ناموافق وو، اولي وو یا اولي نه وو، هغه زموږ د نن ورځې موضوع نشي کېدای او علاقمندي هم نه لرو. ولې په ډېره طبیعي توګه یو لوی سوال کې باید جواب ورکړی وای چې د شوروي اتحاد د قطعاتو مسله موجودیت یې په افغانستان کې دې سره څه برخورد شي. په عین وخت کې چې هلته د ژنیو په ژنیو کې د افغانستان د خارجه وزیر او د پاکستان د خارجه وزیر ترمنځ غیر مستقیم مذاکرات روانو، یعنی یو بل چا له لارې یو د بل سره خبرې کولې. ځکه دا مسله نوي دولت ته د برژنیف نه وروسته نوي دولت ته یوه اساسي مسله او همغه اساس باندې و چې بابړه کارمل د ګوند عمومي منشي و او رئیس د شورای انقلاب و. له یوه هیات سره هغه ته وغوښتل شو، دعوت شو، وغوښتل شو، نو دا ښه کلمه نه ده، مشره په بخښنې سره دلته یو دوست زموږ د یو پوښتنه کړې ده دې په خاطر چې در سره نوټې کې بیا په آخري کې جواب ووایي. دوی ویلي دي چې دا هیات چې د شوروي نه راغلی و نو دې هیات یو جناح یعنې د کارملو پرچم ته 50% ونډه ورکولو په خاطر چیني وهلو تر څو چې ترکه او امین ورسره ونه منله. دا ټول افاحات دي، دا ټول غدي دا غلط معلومات او
امیدوار یم چې د دغو افاحاتو نه موږ سترګې لوڅې کړو او خپل تاریخ ته چې هغه څرنګه وو هغسې وګورو. زه د هغه هیات ما خپله باندې په زه فکر کوم د انقلاب یا د ثور د پیام 5مه وه یا 6مه ورځ وه چې دوی دلکشا ماڼۍ ته راورسېده. د دوی حالت مې ولید، هغه اول احساسات مې ولید، بیا یې په دغو همزمان یې له ځان سره مشاور باندې یو مشاور چې زه رئیس د مخابرې وم، ما ته هم په برخه راورسېده، مروزوف نومېده. دا ټولې خبرې تر هغه وخته پورې د پرچمي خلقي مسله لا اصلا چې د چا سهم څومره وي او دا خبرې اصلا مطرحه مې نه وي، ځکه د دغه دوست دغه ډول معلومات شاید له کومې داسې منبع نه اخیستل شوي چې هغه د واقعیتونو سره تطابق نه لري. په ولې موږ بیا د موضوع نه لرې کېږو که ډېرو جزیاتو ته ولاړ شو. پر هغه مبنا باندې هیات دعوت شو. په هیات کې دا مسله جدي مطرح چې موږ غواړو له افغانستان نه ووځو، د تاسو آمادګي څومره ده، د تاسو نظر له دې سره څه. یو شی باید تر دې نه مخکې عرض کړم چې موږ کله کله ډېر څوک د وختي له مخې له اشخاصو له مسایلو له موضوعاتو سره کوي. د شپږم د جدي تقریبا په 8مه میاشت کې زه ښاروال د کابل وم، ډاکټر صاحب نجیب الله رئیس د خدمات ریاست عمومي خدمات دولتي وو. هلته یې له شورویانو سره بال دی چې دا ټول د دولت وضع یې وکتل، د حزب وضع یې وکتل، د مخالفینو وضع یې وکتل. په هغه وخت کې اندروپوف رئیس د KGB و، د یوه هیات په مشرۍ باندې هلته تللي وو، د هغو سره یې مطرح کړې وه دا خبره چې هغه به زه باندې خبر شوم او موږ هلته د خلقي پرچمي مسابقه روانه وه، رقابت او دا خبره ما ته وشي، ما د هغه په توګه استفاده ځینې کولی شي. ګورې ستا پرچمیان هغه نه دي، داسې د سیستان نه دي، موږ هم هغه ته مطرح کړې وه چې دغه د تاسو حضور د تاسې په ضرر هم باندې موږ سره د موږ د خلکو تجربې او تاسې له جهان زما وړاندیز دا ده چې دغسې تاسو اوسئ په کال کې نه په میاشت کې لګوي، دغه موږ ته دومره کومک موږ ته په کال کې راکړي. موږ کولی شو چې هم له خپله ځانه دفاع وکړو او هم له خپلو خلکو سره چې بنا په سیاسي ملحوظاتو باندې ګروګانې ورکړي دي او په همسایه هېوادو ته ورکړل شوي دي، د هغو سره هم د خلکو باندې دا مثلا په اندروپوف ژور په هغه کې اچولی، په فکر کې اچولی، له ځان سره یې په اصطلاح کړې وه. د اندروپوف نه وبښي کرچکوف په هغه وخت کې اندروپوف وروسته راغی. موږ ته اندروپوف هلته په سیاسي بیرو ډېر لوی سړی و، مهم سړی او دا مسله د شوروي په دولت په حیث کې مطرح شوه او حتی بېرته ببرکارمل ته انتقال شوې وه چې ستاسو د ښاد رئیس دغسې یو ذهنیت لري چې دا د سویچي کېدل سره وګڼي. موږ تاسو سره انټرنیشنالټي کومک کوو، له دې سره ډېر سر نه خوري او دا خبره په هغه وخت کې شوې ده چې شوروي باید 15 کاله وروسته وتلي، 15 کاله وروسته. یعنې د ډاکټر صاحب نجیب الله موضوعګیري د ملت په ګټه باندې فقط 1 یا 8مه میاشت کله چې ټوله وضع یې هم د ځان وکته، هم یې د حزب وکته، هم یې د مخالفینو وکته، هم یې د خپلو دوستانو په نامه باندې چې را سره دوستي کوله، د دوی وکته، د
هغه سره لومړنی تعلیل همدا و چې موږ باید خپله مستقل اتفاق وکړو. نو ځکه کله چې له ګرباچوف سره هغه مشترک هیئت غونډې درلودې، ببرک کارمل چې موږ عمومي شوي او رئیس شورای انقلابي هغه دې سره مخالفت چې دغه ستاسو د قطاعاتو وتل د امپریالیزم ته د نفوذ لاره برابروي، ارتجاع ته د نفوذ لاره برابروي او تاسو په سرحداتو کې تاسو په ضد باندې د اډې جوړولو زمینه برابروي. بیا به اوس خو مو 1,110,000 راوستي وي، بیا به 1,000,000 خلک دی. په همدغه جریان کې ډاکټر صاحب مخالفت کوي چې په ټول احترام چې دی عمومي شکل لري، دا د ټول حزب موضوعګري نه ده. موږ فکر کوو چې که په دغه باندې په دقت باندې فکر وشي او معین بینالمللي ګارنټي واخیستل شي، موږ کولی شو چې له خپل وطن او راتلونکي د خپل وطن نه مستقلانه دفاع. د هغې نه وروسته خبره دلته دغه ته راغله چې ببرک کارمل په دغه حالت کې چې هلته نوې رهبري راغلې وه، د نوې رهبري نوې په شوروي اتحاد کې د هغو نوې ستراتیژي ځان ته مخته کولې وه. د هغه د کار د ادامې لپاره هم زمینه نه وه برابره له یوې خوا او له بلې خوا چې هغه یوه ډېره مهمه نقطه د هغه دا ده چې له ډېره وخته راهیسې تقریبا له 3 کالو نه له دغه لا دې نه مخکې 3 کالو تقریبا په هر کال کې به د کارمل صاحب له معدې نه تبکو نه تر 3 لیټره اوبه ایستل کېدې، ځکه جګر او معدې دواړو اوبو اخیستې وې. متاسفانه ووایي د شرابو تاثیر به هم ځکه د ده صحت د نور د دې وړ نه چې په وظیفې ته یې دوام کوي. په هغه اساس باندې دا مسله لا هم په 20 کال کې مطرح وه. له ما سره زه بېرته په رخصتي تللی وم له عراق نه کابل ته. ما سره په هغه وختو کې څو نفرو د سیاسي بیرو غړو مطرح کړي وه چې موږ ببرک کارمل نه لري، موږ باید د هغه په بدیل باندې فکر وکړو. هلته چې هغه د حزب لومړنی کنفرانس جوړ شوی و، په هغه کې ما شرکت هم درلود. دا خبره ما سره په حاشیه کې مطرح شوه، د تفریح کې را سره مطرح شوه د مهمو غړو لپاره. نومونه یې اجالتا اوس لازم نه بولم، ځکه دا مسله بېرته له سره مطرح شوه چې اوس دغه که شوروي اتحاد وغواړي چې د افغانستان نه ووځي، دا د موږ لپاره هم ګټه لري هم نقص لري. ولې ګټه یې تر نقص نه زیاته ده، ځکه باید موږ په دې باندې چې هغه څوک هغه رهبري چې له همدغسې یو پروسې سره د زړه له کومې د عقیدې له مخې توافق لري، باید دغه نقطه کار وکړي. هماغه اساس باندې اوس چې بالاخره فیصله وشوه، په دې کې خپله کارمل صاحب هم موافق شو چې ډاکټر صاحب نجیب الله د ګوند د عمومي منشي په توګه باندې انتخاب شي په 18 په لمون کې. ولې ریاست شورای انقلابي کې لا هم ببرک کارمل و او وروسته بیا فیصله داسې وشوه چې د هغه په ځای باندې حاجي محمد سقمانی محترم ارواښاد حاجي محمد سقمانی. دغه وخت کې چې ډاکټر صاحب نجیب الله منشي عمومي څه نور په شوروي اتحاد په هغه وخت خو د ټولو کمونیستي ګوندونو چې په اقتدار کې وو د ټولو پروسیجر دا یو پروسیجر چې هم حزب باید دولت راغلی کړي او حتی دولت یې نثار په لاس کې واخلي. دا په شرقي اروپا کې هم داسې وو، په شوروي اتحاد کې، په کوبا کې، په ویتنام کې، په چین کې
او په افغانستان کې دا رواج څنګه شورویانو وراتګ راغلی په دې مسله باندې ډېر تمرکز نو ځکه شورویانو ته او خصوصا استخباراتي مراجعو شورویانو ته دا ډېر مفهوم وایي چې ښه که موږ قطعات راباسو موږ باید لکه اوس امریکایان وایي چې موږ یو قسمت باید پاتې شو یا مسؤلانه وګورو دغه خبره په یوه وخت کې شوروي استخباراتو په منځ کې بیل چې له ګرباچوف سره دا خبره مطرح شوې وه چې موږ په یوه صورت کې به راووځو چې موږ ډاکټر نجیب الله د عمومي مشر په توګه د دې زمینه برابره کړي یا د دې اجازه راکړي چې د پامیر په څوکو کې د پامیر په لوړو کې د بدخشان موږ د بدخشان په لوړو څوکو کې د شوروي اتحاد د اتومي قواوو یو مجهز سمبال شوي کنډک ته اجازه ورکړي او هلته هغه د پایګاه په توګه باندې موږ ته همیشه د استفادې یعنې په دې مفهوم و چې باید چین باید هندوستان باید پاکستان باید او هغه ډېر چې په خلیجو کې د امریکې او د غربي دنیا د دغو د مقابلې لپاره دوی یو مناسبه په دې اساس باندې یو هیئت مخکې راغی ډاکټر صاحب لا دغه پخواني وزارت دفاع په تعمیر کې چې بیا وروسته د ریاست جمهوري تعمیر شو د ارګ مخته دلته دفتر و د منشي عمومي له ده سره یې په همدغه اړیکې وکړه او دې ته یې د شوروي د رهبري غوښتنه وړاندې کړه چې تاسو فقط موږ ته د یوه کنډک اجازه راکړئ موږ با دغه د ژنیو د مذاکراتو په تاثیري جنګ په راوتلو کې به هم چې خلاص موږ په عدم موجودیت کې رامنځته کېږي د هغه د کولو لپاره به مدرنو تجهیزاتو او اسلحه تاسو مجهز کړو او زموږ کومکونه که به دوام لري مګر شرط یې دا دی چې تاسو په تعمیر کې د کنډک ډاکټر صاحب په ټول مسؤلیت دا خبره ورته کړې وه چې دا خبره د ما او د رئیس شورای انقلابي چې حاجي محمد سلماني و دا د هغه دا د موږ دواړو له صلاحیت نه جګه خبره ده زموږ د حزب له صلاحیت نه دا جګه دا ملي مسله ده موږ د ملي مسلې لپاره یوه مرجع لرو چې په هغه وخت کې لا قانون اساسي نه و ورکوی ډرافټ یې ادامه درلوده مسودې باندې کار روان و کله چې موږ لوی جرګه راوغوښته په هغه صورت کې کېدای شي چې موږ یې مطرح کړو ولې داسې لوی جرګه فیصله کوي دی نه فیصله کوي دا زموږ صلاحیت نه ده بناءً زه له دې سره له دغه مسئلې سره تاسو ته اوس منفي ځواب پایله کې به بیا له همدغه ځای نه دغه نقطه د دې وه چې شوروي استخبارات هغه مقامات چې اصلا د شوروي ستراتیژیک سیاستونه یې طرح کړل له همدغه ځای نه هغو فیصله وکړه چې باید ډاکټر نجیب الله په مورد باندې له سره فکر وکړو او د هغه په بدیل باندې د بدیل لپاره څو کاله وړاندې ما یو څو دوه میاشتې یا درې میاشتې مخته په یو بل تلویزیون کې د اصل شرق د کودتا په حصه کې تقریبا په تفصیل خبرې کوي شاید تاسو ډېرو اورېدلې وي او هغه زما له ذهنیت نه نه د واقعیت ته یې منشأ لومړنی هغه دا وه چې یو ګروپ چې د الفا ګروپ په نامه یادېده او افغاني الفا ګروپ نوم ورکړه شوی
د دې په راس کې یو پرچمی و په پخوانیو خټو له مخکې یعنې پخوانیو ثوابتو یو خلخی و چې دواړه اوس په اروپا بیخي په ټول مسؤلیت د فهم او که لازم شو د ملت په وړاندې هم زه دا خبرې کولی شم نه تنها چې په اروپا کې په داخل د افغانستان کې هغوی ته وظیفه ورکړه شوه چې یو اتیا نفره یې په اختیار کې ورکړه شوي چې نجیب الله تورن د ډاکټر صاحب پېژندنه چې رئیس جمهور چې د هغه په تورن باندې ټول مقدمات برابر شوي وو خوشبختانه د ډاکټر صاحب کله چې منشي عمومي ته راغی د هغه وظایف نور یعقوبي صاحب ارواحات یعقوبي صاحب ترسره کول او یا شهید یعقوبي صاحب په متبال نظر نه هغه شاید ورته شوی دي دغه توطیه یې کشف کړه او کله چې کشف شو ته نه دي چې هغه چا چې جوړوله هغوی خو تر دې نه مخکې خبر شو چې صاحب موږ توطیه یې چا شو اوس باید دې پیش قدمه شوي وای عین راپور چې هغه امنیتي خدمات دولتي وو هغه کړی وو وړاندې کړی وو دغسې یو ګونګ راپور یې له کاګبې نه ورکړی چې زموږ له معلوماتو سره سم د تاسو په هغه کې په نیټه کې تلاش یې روانده شته او په دغه کې بعضې عناصر کېدای شي چې موږ سره یې بعضې لیستونه هغه دوه نفره تر اخره ونازېده او د شورویانو تر خاص تفاقد لاندې وو اوس هم تر خاص تفاقد لاندې او هېڅ حاکمیت هم راکړ څه خبره کې دا یوه خبره ټوله خبره زه په عراق کې کله چې ډاکټر صاحب عمومي ما په یوه ورځ باندې بیخي دغسې هغه ته ناست چمن کې کور د دولت کور و البته دولت په بودجه مو پکې راکړی وو ښایسته کور و په چمن کې ناست وم چې دا خبرونه مې چې واورېدل چې صاحب ډاکټر صاحب عمومي منشي صاحب په تشبیه له هغه نه غیر عادي پورته شومه ما نور د صدام حسین قوي رهبر ما د کاشت موږ داسې یو قوي رهبر درلود ما زه نور د صدام حسین حسرت په عمر باندې نه کړم موږ اوس یو باکفایته نیرومند ځواکمن رهبر په همدغه وخت کې یو هیات راغلی وو له کابل نه عراق ته وزیران هم پکې دوه نفره او ګروپ ورسره وو هغو سره ما خبرې کولې د بعض ذهنیت یې کله چې وو له ځان سره واخیست هغه ته ډاکټر صاحب هلته شی نظامي داسې خبرې کولې او سفیر او پلاني داسې خبرې کولې دا د شی نظامي ډاکټر صاحب نه منله دا یې څه ویلي ما ډاکټر صاحب کله زه کاروان وم هغه رئیس سم مقابله م سره کوله بیخي د مخالفینو د جملې یو په هغه اساس باندې وروسته چې دا مطالعاتو هغوی تصمیم کړي وو ځینې کابل ته راوغوښتم او یمن ته یې د سفیر په توګه معلومات کړم ما خپل ټول علاید چې مې د عربي هېوادو په هکله درلود هم او د هند په ارتباط باندې چې په داخل وختو چې ما ته زه چې کابل ته راورسېدم ځینې معلوماتونه ورکړي هغه مې ټول سره شوي خپل نظر دی د ډاکټر صاحب له ملاقات نه چې راووتم د مرکزي کمیټې د هغې په تعمیر کې چې اوس یو قسمت وزارت دفاع کې هغه د جج ځای شوې ده په هغې تعمیر کې زه د میرصاحب کاروان خدای دې وبخښي د هغه دفتر ته ورغوښتل شوم او چې له تا سره موږ بعضې ملګري له تا سره خبرې کړي نو هلته چې ورغلم هلته نیاز محمد مومند
د دې یو هغه مشکوک کوم چې شېرولي نومېده که دغسې یو څوک نومېده سکرټر یې هغه یې ویست او د ما سره یې خبره مطرح کړه چې ملګري پیام ته خو هغه ته روان یې مشره خبر دغه د هغو خبرې روانې دي خبرې او اوس باید ملګري تصمیم ونیسي مشره خبر موږ خو له بابرک د ډاکټر نجیب نه ځکه دفاع وکړه چې یو وارې دغه له کارمل نه واک یو بل حاکمې ته ورسي باید هغه نه به بیا موږ ګامه اوس د دې وخت ته رسېدلی چې باید د هغې انتقال شي او د دې لپاره ټول ملګري موږ له شونګانو سره او حتی له ځینې بېطرفانو سره هم خبرې کوي چې نوم یې راته وانخلي چې دا بېطرفه څوک دی فقط تو وطنجان صاحب او انجینر صاحب نظر تاسې درې تبعاجې پاته یاست نور ټول خلکان په یوه خبره او موږ سره بېطرفان یسته له موږ سره شورویان ډاکټر نجیب صاحب کوي په داوطلبانه یې هغه پرېږدو مشره خبر قدرت پرېږدو پخواته یې پرېږدو راپرځوي خبر مې اورې مشره ما خپلې خبرې ورسره وکړې چې دا ډېر مقالاتو د فکر دغه سوچ به په هغې وخت کې چې اتلسم په نوم جوړېده کنټروک درلودی او یا مفکوره درسره وه په ډیموکراتیکه فضا خبر مې اورې کار وړاندې کړی و که ولې وایي اوس نه ترى ناممكنة يعني ما تقدر إيه كان شيء ما يسوس يوصل كمان كان وليقال أو راتري ستاسة موجا مدري بو بعض كده مشرا خبر مي أوري زو ما جدي معلومة خذ في هذا بس بالترى بعض كمان على السرواليكو على مومنو على یو پنځه شپږ نفره چې اوس په اروپا کې دلته اوسي په کې دي په هالند کې شته دوی هلته کوم د دې لپاره راوښتی چې ته خو بیا ځې یمن ته ځې او موږ غواړو دغه د سروالي صاحب دلته شته د شوروي ملګرو سره خبرې کړې دي موږ د حسن شرق سره دا ولې دلته چې ما د حسن شرق نوم که دغسې هلته حسن شرق وزیر د معاهدت کوونکو د مهاجرینو د عودت کوونکو وزیر هغه راسره موافق ده او موږ به په ګډه سره بیا له هغه سره له مجاهدینو سره د حل یوه لاره باندې بیا ما ولې هم خپل دلایل ورسره وویل مشره خبر مې اورئ نه تنه چې له ملت سره له خپلو خلکیانو سره هم کوي جفا خبر مې اورئ مشره په بخښنې سره هغه موږ دغه تقریبا یو ساعت د تاسو سره دغه بحث وکړو تر اوسه شنوستنې پکې یاد شوی نه ده نو غواړم چې هغه اصلي موضوع ته راشو شنوستنې ته او د جلال آباد د جنګ په اړه باندې په علومي باندې بحث وکړي په دعوو چې لازمي خاین مړ شو په دې باندې بحث وشو کیواني او آصف دلاور او په دغه ټولو خاینونو باندې راشي چې د تا خبرې ډېرې دي او اوس خو بیا اصلي هغه ته راشو ځکه یو ساعت موږ نور وخت لرو چې بیا اتومات هغه برنامه قطع کېږي معذرت غواړم ما تا خبره وانه اورېده معلوم منګه دا برنامه یو نیم ساعت شو یو د 15 دقیقې یو ساعت نور پاتې ده بیا قطع کېږي نو ته هغه اصلي باندې تر اوسه د شاهنواز نوم نه ده اخیستل شوی د علومي د اعظمي آصف دلاور کیواني د دې خاینونو نوم یې هم نه ده اخیستل شوی اصلي موضوع هغه تر اعظمه خو بیا قطع نشي کنه چې زر راشي ورته لږ زره په لاندو باندې وایه دوستانو په بخښنې سره دا د قطع شو اوس لا بل برکت
جنرال یعقوبی یو اتل و او د وطن شهید دی. ښه نه دغه خاین به د څه وایم څه وایي زموږ خو دا خو به پین کوم دا خو رښتیا وایي. اوس بیا به یې څوک راواخلي یو ځلې خو مې راواخیسته اوس دا ځلې به یې د چا پلار راواخلي. بله مشره بله و اصلي موضوع باندې وچرخېږه په ببر کاکړ هغه ببر کارمل باندې په شانواز کارمل خبر نه ده دا د کودتا خبره دی. شانواز کودتا د حسن شرق له کودتا سره بیخي په رابطه کې وه د هغه ادامه ده او کله چې هغه بیا افشا شوه ما بل ورځ ډېر په تفصیل په هغه ارتباط خبرې کړي دي. زه امیدوار یم چې هغه ته به اوس کم ملګري هغه ونه لري مخالفت ونه لري اوس په ضرورت نه وي نور. نو په هغه حساب باندې د حسن شرق کودتا افشا شوه او حسن شرق د همغه په اساس باندې ولېږل څه له هغه نه صدارت نه ایسته سو او د هغه په ځای باندې بیا تصمیم ونیول چې هغه ډېر تفصیل نورم تفصیلات هم لري. په بل عبارت باندې حسن شرق کودتا او د دغسې دلته یو څو نفرو په همدغه کې شریک وو او د مسکو د پردې شاته حکومت لاسونه یو وو او هر هم دی. چې کله دغه ناکامه شوه دوی په اتومات په هغه باندې بنا وکړه په دومه طرح باندې چې هغه طرحې ته شانواز ترنای د وزیر دفاع په توګه باندې تر استفادې لاندې ونیول. هغه لپاره زه په ټول صراحت درته وایم چې زه په یمن کې سفیر وم یو هیات راغی او هلته یې ما ته د زیر او د مومند لاغلي دغه د زیره شی په هغه کې ده په لندن کې ده او کیدای شي وایي ومري او زه ما د ده سره مخامخ هم د هغه په حصه کې خبرې کړې دي د شانواز تنې د کودتا به د کور کې مکریانو کې سره د هغه په محضر کې دي اشم څارنوال په محضر کې او د قادر اکا په محضر کې مې خبرې سره کړې چې دا کارونه مه کوئ وطن تباهي خواته مه بیاست. ما ته خط ما ته پیغام راوړ چې موږ ټول کارونه تنظیم کړي دي ملګري آماده دي یو ته وطنجار اته د انجینر نظر نوم یې یو ته وطنجار پاته بس تل موږ سره یو ځای څه په عین وخت کې ما ته له مسکو د موږ د مسؤلینو له جملې له مسکو چا خط راولي 4 صفحې خط خط اوس هم له ما سره شته هغه سړی په اروپا کې ده په یو اروپایي هېواد کې ده لږ لوس درته په فرانسه کې ده هغه ټول په تفصیل راته لیکلي وو چې ملګرو داسې کړي دي داسې جلسې وشوې شورویان موافق دي نجیب مانع ده نجیب ګوند ته خاین ده نجیب وطن ته خاین ده نجیب انقلاب ته خاین ده او نجیب باید راوپرځول شي بس ته داسې یو پلان یو ټینګه اعتماد تر سره د شوتلې پګړۍ راښکلي وو او تل موږ سره موافق څه وطنجار دي راوګرځي دا په همدغه کلماتو یې ماته دغه له مخې زه چې کله کابل ته بیرته ډاکټر صاحب په لوست مخې راوغوښتم راغلم او د ما په ځای سروري هغه ته ولي یمن ته اسدالله سروري نو په هغه اولو شپو کې له ما سره ډېرو خلکو تماس ونیو پیش له دې نه چې زه رسما معرفي شم هغه ته د وزارت ډاکټر ما ته خپله ډاکټر صاحب 3 انتخاب راکړي وو چې تا وکیل هم رانه غواړي د معین په توګه باندې وزارت خارجې
د ما برداشت د ما هغه دا ده چې ته وزیر د مخابرات شي وطنجار صاحب وایي چې نه دی به ما ته راکوي د رئیس سیاسي ما ورته ویلي ډاکټر صاحب زه ځان ته انتخاب نه لرم فقط دغه وختو کې کومې په پوست او چوکیو پسې ګرځېدی خو هلته ما تر تا ښه ژوند درلود تر تا مې زیات رئیس جمهور په توګه مې تر تا زیات معاش درلود نو زه هلته اوس د انقلاب نه د مستقلې دفاع سوال مطرح ده او دلته لا هم هغه پاته دي یو څه قطعات لا د شورویانو پاته دي نو زه هغه ته ځم ریاست سیاسي ته ځم چې د وسلوالې دفاع افتخارو کې محروم هم نه یم او خپل مکلفیت مې ترسره زه چې هلته ولاړم ما ته ټوله اتومات وضع معلومه شوه چې هماغه تلاشونه چې ما ته هلته هم رارسېدلي وو تر هغه مخته مې فکر پرې کاوه هماغه تلاشونه جریان لري منتها په یوه تفاوت باندې لوی تفاوت باندې هغه دا ده چې دلته ما ته له زښته ډېرو چون دلته مې امکانات ډېر زیات شو له زښته ډېرو مراجعو نه دقیق او موثق معلومات راغلی چې غیر ضدي نه چې هغه ګروپ چې له ما سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې کوي د کارمل د طرفدارانو یوه ډله لویه ډله هغه هم په دې کې شامل دي او دوی څو ملاقاتونه په کابل کې هم سره کړي او دوه ملاقات یې په مسکو کې هم سره کړي یعنې د تنې د کودتا اصلي بیس اصلي ماهیت یې روسي ماهیت ته شوروي ماهیت ته یا د کګبې لخوا نه تنظیم شوې ده ولې د لومړي ځل لپاره کګبې لازمه وبلله چې پاکستان په دغه هغه کې په دغه پروژه کې په یو شکل د اشکالو انبا ولې دا کار هغه کار یې دې لپاره کوي چې ډاکټر نجیب الله باندې فشار اچوي چې هغه ته شوق ورکړي ما ته دا یو ډېر مسؤل سړي په لږ څو کاله وروسته یو چا وویل چې موږ اول ډاکټر نجیب الله ته شوق ورکړو چې په هوش باندې راشي او دوم واري مې بیا هغه د راچپم که او بالاخره ولاړ هغه د کار پسې ولاړ دا یې دې لپاره کوو چې د پاکستان تر نامه لاندې د دوی خپل نقش پټ کړي په عین وخت کې پاکستان ته شین چراغ ورکړي چې زه فکر کوم او معتقدم یم په دې باندې چې د پاکستان او د روسیې د همکاري سلسله له همغه وخته شروع شوې ده او پاکستان طبیعي ده چې هغوی ورته ماتې کړی ده د دوی تر کنټرول لاندې حزب اسلامي ورته ماتې کړی ده دغه دوه سه جانبه یعنې د تنې سره په تباین کې تقریبا 18 کادرونه خلقي کادرونه د 11 یا 12 کارملي کادرونه چې عظیمي هم په هغه جمله کې شامل وو یو مرکزي نقش یې درلود په هغه کې د حزب اسلامي انوالوېدل لیک پیشرفته مرحله دغه پروسه په همدې شکل باندې امادګي ورته شروع شوه او تر دې درجې ورسېده چې خبره په څو مشخصو ډېرې مصنوعي نقاطو باندې راوڅرخي تر څو د کودتا لپاره هغه پې وکړي جذب یې وکړی شي هغه ته خلقي رنګ ورکړي هغه ته د خلقیانو افسرانو د حقوقو د مساوي کېدو هغه ورکړي چې صاحب دا ګارد څومره معاش لري او پلانۍ قطعه دومره معاش لري دا خبرو باندې بازار ګرم کړ ولې په عین وخت کې مشترکه امادګي دغه ته نیوله چې کودتا تنظیم شي او په معین وخت کې په اصطلاح باندې کودتا پلي یوه مرحله راغله په 1488 کال په
تقریبا په میدان کې وو چې د شانواز تر نامه لاندې کودتا بیخي له پټو هغه نه له پټو دهلیزو نه له پټو جلساتو نه د باندې هغه ته هم راوړو دهلیزو ته په همدې ارتباط باندې یو حالت راغی چې د علیشاه د ولیشاه وبکه علیشاه نه ولیشاه چې د راکټو د لوا قومندان و او یو نجیب په نام باندې چې د امنیت دولتي افسر و د هغو نه داسې اسناد پیدا شو چې دا اسناد له یوې خوا د هغو رابطه له حزب اسلامي سره کوله ثابتوله او له بلې خوا د یوه کودتایي پروګرام په پلټ کله چې دا ونیول شو هغه حساسیت وزیر دفاع حساسیت دا خو له ما سره پرته له ما سره مشوره نه ده پیسوي او دا امنیت دولتي دا بهانه شو بالاخره هغه ځان په هغه کې محاصره په دارالمان کې او د عدم همکاري عملا د عدم همکاري پردامن شو په همدې وخت کې اوس د ډاکټر صاحب په ابتکار باندې د هغه په هغه لوی په دورانګلیشي باندې تصمیم داسې ونیول شو چې باید له تامین سره موږ خبرې وکړو که دی څه لري څه غواړي راشي دا معاون د رئیس جمهور بیکم معاون د صدر اعظم بیکم صدارت نشي کولی زه په دې پوهېږم صدارت نشي کولی نورې غوښتنې لري مګر موږ حق نه لرو چې دولت ګروګان ونیسو موږ دولت حق نه لرو چې د سولې پروسس یې هغه پنځه فقرهیي پلاس ته لاره برابره سوې وه هغه ګروګان ونیسو او د افغانستان خلک ما او پاکستان صاحب ته یې وظیفه راکړه چې تاسې دواړه ورسئ او وړې په دفتر کې خبرې وسره زه پاکستان صاحب لاړو هغه نورې جزیات یې نه وایم چې تاسو وخت ډېر ضایع نه شي د مازدیګر له 4 بجو نه د شپې تر 8 بجو او عمدتاً ډېرې خبرې ما وسره دا د پاکستان صاحب په هغې کې ده په جرمني کې ده کېدای شي واوري یا یې اوس اوري یا یې وروسته واوري واقعیت همدغسې وو چې خبرې مو سره وکړې خبره تر دې ورسېده چې د ده رسمي دفتر کې وایي راځئ د ما دغه د هغه دفتر ته ولاړ شو د خوب خونې ته ولاړ شو ورې د خوب خونې ته سره ولاړو ورې مو خبرو ته دوام ورکړ او افاده یې موږ ته داسې راکړه چې دلته دغه تلویزیون د لارې د ما خبرې ټولې ثبتېږي ورې بیا لوڅ راته وویل چې زه البته قناعت یې وکړ چې زه نور ډاکټر صاحب د ما رهبر ده دغومره لوی سړی دغومره لوی ماغزه موږ په منطقه کې نه لرو نعوذ بالله زه به هغه څرنګ کوم زه به سرپیچي څرنګ کوم بس تاسو د ما له خوا نه بیخي ډاکټر صاحب ته اطمینان موږ چې رالو دواړه په 8 بجو ډېر زیات خوشحاله وو او ډاکټر صاحب په هغه کې قصر ګلخانه کې په اتمخانه کې نور د سیاسي بیرو غړي وو دوی راته ناست وو مړی یې موږ ته منتظره کړې وه چې ورغلو بس په د مړی په سر د میز په سر باندې کېناستو او دغه هغه مې پاکستان صاحب ورته ویل چې دی به مکمل هغه دی ګزارش دی هغسې مې ورته ویل ډاکټر صاحب دومره خوشحاله شو په دغه هغه کې په دغه ټنډه کې چې تا ویل ټوله دنیا دې ورته ویل بس دا خو لو خبره ده بیخي هغه وو ښه په هغه ځای کې اوس خو هغه وخت تېر ده په هغه ځای کې په د اولو کې چې موږ ورغلو ډېرې بدې خبرې دي ډاکټر صاحب په ادرس هم وکړې او ځینې داسې خبرې وکړې چې زه به ډاکټر نجیب ته ډېر معذرت غواړم د تاسې ټولو نه زه به ډاکټر نجیب ته کونه ورکوم داسې د خپل کناټي وټاکول چې دی لا چې په هغه کښېني د چوکۍ کښېني
نو په هغه ځای کې لیک ما بیا ادبي وکړی د پوکاندي مګر دا خبرې مې هغه ته وکړه ډاکټر صاحب دا چا دا ویلي چې زه به دا کونه ورکړم شانواز تاني دا نو د پخوانه د خړ کار کاوه نو په هغه حساب باندې سبا ډاکټر هغه شانواز تاني بيخي غلا دی هغه آمادګي ورته ونیو د عاش په خول کور کې دعوت سره کېناست 2 ورځې وروسته بیا محمد ورغی دفتر ته نیاز محمد ورغی شانواز تړی بیرته 360 درجې تقریبا بیرته شروع شوه تر هغه درجې ورسېده چې ټول آمادګي هر دقیقې راپور هم دغه اوسي شانواز څوک چیرې باید وظیفه یې په قوای 15 زیردار کې پلچار په هغه کې وو په هرات خدمتي لېږل شوی په قوای 15 زیردار کې څوک مسؤل دي د کمانډو په قطاعاتو کې څوک مسؤل دي د ارګ په دینینې کې د ډاکټر صاحب د وزلو لپاره څوک مسؤل دي په وزارت داخله کې د ما او د وطنجار د وزلو لپاره څوک موظف او د رادیو د اشغال لپاره او د بیانیې د ورکولو حتی بیانیې تیارې شوي دا ټولې خبرې د کودتا نه نن ورځ پرون سبا 14 کودتا شروع شوه دا نن ورځ ډاکټر صاحب په 11 بجو وزارت داخلې ته راغی او ما ته وطنجار صاحب وزیر دفاع دغه 4 نمرې تلیفون هغه راته تلیفون راته چې دلته راشه ډاکټر صاحب غواړي ظاهرا پته شوم چې ډاکټر صاحب دغه وخت چې ورلم دای مالته وو یو دغه مشاور وو الکسیف نومېده انجینر صاحب شای پیژني هغه مالته وو او راغلی بس په ډېره خودباني پوښتنه هم سره وکړه چې راته ویلي وایي انډیوال خو دې بیا یاست مال صاحب نو تاتې نور څه کوو وایي نه دا ولې سم یاغېسه وایي آمادګي نیولې یا یې نن شروع کوي یا یې سبا شروع کوي ما معلومات خدای تاسې نو څه آمادګي لري نه لري تاسې ما وطنجار صاحب سره خبرې بیا مې وویل چې ډاکټر صاحب په وزارت داخلې نه خو سلو مطمئن له دغه ځایه څوک هغه نشي کودتا نشي او په نورو ځایو کې په هغه رقم چې ده ته یې راپور ورکړی صاحب ټول هغه وزارت دفاع کې 10% کل ډاکټر نجیب سره وو نور اتې ټول موږ سره دي مال دا ټول هغه دي دا ذهني راپورونه دي خیالي راپورونه دي حالت هم څوک نه ورسره دي او تر هغه ځایه چې ما درکړی د پخوا مې لا درکړی او اوس هم کوم یو څوک چې کودتا کوي په دغه رقم کودتا نه کوي هغه چې ډېر احمق نه وي هغه په دغه رقم کودتا نه کوي دغه د کودتا د رهبري هغه نه لري توان دا بالفعل هم شو وایي نه آمادګي باید ولرو موږ قول له ټولو سره کړی بیا له خپلو ملګرو اول فایل موږ نه کوي مګر آمادګي باید خپله اول مایل صاحب بیخي مطمئن اوسه سر له دا نن شپې سبا 11 بجې کې په دفتر کې ناستم چې صاحب ډز وشو وطنجار صاحب هغه راته وکړ زنګ راته ووایي زه ولاړم سر قمنداني ته ډاکټر صاحب تلیفون راته کړی و د وزارت داخلې رهبري ته په غاړه باندې واخله او نور اتې ته پیږو ما بس اتومات مې هغه ته عظیم زلمتي مې اول وخت هغه د دفاع انقلاب قمندان او سردي صاحب چې اوس په هغه کې ده په فرانکفورت په جرمني کې ده دی رئیس د جنایي و د موږ او دغه د دفتر رئیس و یو څو چې ما کول پیژانده چې دوی هم په نظامي چارو کې هم سیاست مطمئن خلک دي په غلاوه باندې بس دوی ته مې تلیفون نه وکړم راځئ چې ځو هغه ته
موږ اپراتیفي مرکز د قومندې درلود چې هغه زیرزمیني و چې هلته که بمبارد هم سوی وای موږ مسؤل له یو دوم کار هم دا وکړي چې ټولې هغه ښځې کارکوونکي چې په وزارت داخله کې وي هغه مو راټولې کړي چې تاسو د باندې تر خطر لاندې یاست او موږ نشو کولی چې دا مسؤلیت په غاړه واخلو چې تاسو بیا په لارې باندې خدا نخواسته موږ که مړه شو او په لارې پراته یې دومره هغه نه دی مګر د تاسو حتی زخمي کېدل موږ ته عیب ده نو دوی مو په یوه سالون کې سره جابجا کړي ورته وویل ستاسې هېڅ تشویش مه کوئ د تاسو ټول امکانات موږ سنجولي هر وخت چې لیک زمینه برابره شو تاسو انتقالوو خپلو هغه ته کورو ته او په همدغه وخت کې د شوروي مشاورینو او تخنیکرانو چې په خیرخانه کې یو هغه درلود هلته یو قرارګاه یې درلوده او هلته په ځینو پروژو کې هم کار کوو چې اکثره یې ملکي وو له مېرمنو سره هلته تللي وو هغوی هم ټول را انتقال کړه دا د موږ اپراتیفي زیرزمیني ته دوی نور د هغه ارتباطاتو امکانات نور عملا جنګ شروع شوی بس موږ هم هغه شروع کړه ټولو قطعاتو باندې کوردیناسیون زمینه مو ټوله په نظر کې ولو مرکز تعلیمي کې هلته د موږ یو څوک د قیاس په نامه باندې او هغه هلته تللی و چې هغه مرکز تعلیمي پورې نه و تړلی په وزارت دفاع پورې تړلی و چې ورور یې هلته و په هغه کې غني په نام باندې هغه و او عبیدګل چې په قومندان د قوې 15 و دا د کودتاچیانو په صف کې و زما مې هغه ورته ویلې وه چې صاحب دغه قوې 15 مشره د کامره دې لږ پورته لاندې ونیسه داسې صحیح شو قوې 15 صاحب ټول کابل درته فتح کوي راډیو هم فتح کوي هغه نه هغه پلشرکي له ګارنیزونه راونه سوی وتی په عربي پوهنتون کې هم چا واده ورسره کړې وه هغه مو یوه مو نه سوی کولی غونډې تعلیمي خو مو ځای په ځای محاصره کړو د وتخیلو اعلان دی دلته قابلبای اعلان په دې سیمو کې مو ځای په ځای محاصره کړو د باندې غیر له دې نه چې خپل ځان یې دفاع کړی وای دوی حساب کړی و چې زموږ اپراتیفي قطعات پغمان په دورایي کې هغه و له هغو سره یې چې زه بیا وروسته په هغه ساعت شاکېدلی ومه چې له عظیم زرمتي سره یې پټ هغه دوه رقمه رول پاتې کاوه له موږ سره و له هغو سره دواړو سره یې سر کولی خو په هغه باندې زه هم چال لاړم بس هغه مې داسې راوغوښتل چې زه درته منتظر یم خپل دفتر بس نیم ساعت کې ځان راورسوه چې شی دي ته خو رئیس صاحب ته راته ووایې ملته راسه دلته راسه بیا خبردار په هغه کې بیسیم کې نه کې بیسیم کې نه هغه راغی بس هغه قطعات هم د موږ په لاس کې سو نور او هغه مې عظیم زرمتي مې له ځان سره په قرارګاه کې د اپراتیفي کېناو نور معاملات امنیت دولتي په خپل استقامت کې وزارت دفاع په خپل استقامت کې ګارنیزون په خپل استقامت کې او ټول دوستانو ډېر سوالونه کړي خو یو سوال به زه درته ووایم چې عزیز الله حقپال صاحب ویلي چې په پیام څخه خپل شخصي رول او نقش تشریح کوي نه کودتا اساسي عوامل ما خو عواملو باندې وویل چې عوامل هماغه و چې ډاکټر نجیب الله له هغو پروګرامونو سره موافق نه و چې روسانو له خپلو وتلو وروسته د افغانستان او د سیمې هغه ته د افغانستان ګټې مطرح وي او دغه نقطه کې د شوروي اتحاد برداشت دا و چې ډاکټر نجیب نور په معنی باندې بدل شوی ده باید استیقي له صحنې نه په مختلفو ذرایعو باندې له هغه جملې نه که د کودتا د شاهنواز په کودتا کې تاسو د اعظمي کتاب به مو ویلی وي هغه یو قسمت یې په هغه کې منعکس کړی یو قسمت یې چې د ملاقات کړی و په مسکو کې له
او بیا یې څو وارې خبرې کړې دي د آصف دلاور د عظیمي او حتی د وکیل او د هغه ترمنځ د شاهنواز ترمنځ دا خبرې او د وکیل او د مومند ترمنځ نیاز مومند ترمنځ دغسې کودتا څرنګه کېږي ډاکټر نجیب سره څه موضوعګیري وشي دا خبرې په پټه کې هغه شوې وي شریکې شوې وي خو پټې نه وې پاته یا نه سوای کېدای چې پکې پاته وي د دوی ذهنیت داسې ما شخصي رول نه ده کړی اقبال صاحب په ټول احترام ستاسو ته یې لرمه کودتا او ځکه ډېر لوی جریان لري ځکه اوس هم ډېر وخت شوی ده تېر شوی ده نو کودتا تقریبا د شپې تر 1 بجې پورې کاملا مهار شوه کاملا له هغه سره حتی تر دې درجې ورسېده چې د کودتا کې سیاسي فشور و فیروز پیوند و کبیر کارواني و دا یې په قرارګاه کې هلته ناست و په اصطلاح هغه اپراتیفي رهبري وه د هغه کودتا هغوی نور فیصله وکړه چې زموږ مقاومت هغه نه لري نتیجه نه لري زموږ ارتباط له قطعاتو سره شکېدلي دي دوی په باګرام حساب کړی و باګرام تر هغه لاندې ونیول څه تر د وراګان تر حملو لاندې هغه رنوي د تیاراتو ضربه وخوړه چې د هغوی د تیارو د پرواز امکان نه و ځکه بیا رسول دوی په شینډنډه وخت چې پروازونه وکړي دا بمبارډ چې په اول کې وکړي نور دوم وارې د الوتلو هغه پیدا نه کړي امکانات یې پیدا نه کړي نو هوایي امکانات زمینی امکانات او هغسې په زغروالو قطعاتو باندې حساب کړی و هغه ټول پرې قطع سو نور اتې بل هېڅ چاره نه وشي هغه اوس بیا سهار وختي هغه په جیب کې د خیرخانې په لور باندې په حرکت کې نه په دارالمان کې لالیدل شوی و چې د مکتب لیسې له لارې د پل سوخته له لارې داسې د سیلو له لارې غوښته چې هغه ته ورشي خو لا هم په کابل ښار په نظامي وضع کې دغسې بدلون نه و راغلی چې ټولو ته د راوتلو اجازه ورکړی شي بلکې په خپلو سنګرونو کې باید دفاع پاتې شوي وای په خپلو قطعاتو په دفاع کې هغه وای او له همدغه فضا نه شاهنواز تڼۍ استفاده وکړه ځان یې باګرام ته ورسوو باګرام کې هغه ټیم تیار دلته ناست و هغو سره یې تماس نیولی خپل نور ټول ملګري چې په قرارګاه کې ورسره یو ځای هغه ته هغه یې ټول د توپ خولې ته ورکړو هغوی د هغه په لور باندې د دانا په لور باندې په تیښته بنا وکړه له هغه نه وواته له وزارت دفاع له دارالمان له قصر نه وواته د دانا په پټو کې هلته له سپکو وسلو سره دوی تر تعقیب لاندې وو معاشره وو د تسلیمېدو هغه کې وو دوی فایلونه وکړه په هغه جریان کې متاسفانه چې هغه حالت مړه شو په دې ډول باندې موږ یوه ورکوونکې پروسه چې معماري پلانګذاري په مسکو کې شوې وه پاکستان سره همکاري کړې وه پاکستان د حزب اسلامي یو قسمت چې هغه د شفا سازمان و د شفا د سازمان غړي وو دا یې ورسره شریک کړي وو او KGB یو قسمت چې ظاهر د کارمل د طرفدارانو په نام باندې وو ولې اصلا د KGB مفرزه وه هغه یې د کودتا نه یوه هفته مخکې ورسره کړي وو په یوه هفته کې ورته وویل چې تاسې هلته نور شاته شئ کامره مخته ونیسئ تاسې راپور هغه کوي راپور ورکوي چې موږ داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې هغه کودتا تیاره کړې دوی ځکه دا کار وکړي چې هغه مخته مې چې کلمه درته استعمال کړي چې ډاکټر نجیب ته شوق ورکړي چې اوس نو ته بله چاره نه لري غیر دې نه موږ باندې هغه
اتکا وکړي. زما غږ اورئ؟ بلې او مهرباني په لنډو باندې وایم مشره داسې کوشش وکړه چې په لنډو شناوتڼي باندې په ځانګړي په شناوتڼي باندې وغږېږي چې دی ولې دې ته اړ شو، ولې د دا کار وکړو، دا د خلکیانو په کنفلیکټ باندې و. شانوستني نه د یوې مورې په توګه استفاده وسوه. شانوستني د یوې پروژې جز هغه مخته عرض وکړي چې کودتا کول په دغه شکل باندې چې بیخي په څلورو روان دي. اول خو د هغه نظامي فهم لکه د باندې چې ورته تبلیغېږي هغه چې نظامي فهم یې څه چې سیاسي خو اصلا نه درلود، او دا واقعیت دا اوس هم دا خبره تاسو چې مخامخ ورسره وګورئ هلته کوم یو امکانات لري په کابل کې او هلته دی وګورئ بیا درته معلومېږي. دلته یو بل مشر لیکلي دي چې کله شانوستړی کابل پرېښود په ډاکټر صاحب نجیب باندې کودتا وکړله، بیا کله چې پاکستان ته وتښتېد د پاکستان د اسلام آباد نه دی بیا شمشتو ته انتقال شي یا دغه ځای څخه بوته، نو کله چې دغه ورسره ستړي مشي بغلکشي نه وکړې حکمتیار وایي لومړی خبره د ګلبدین راکټیار دا وه شانوستړي ته یې ویلې چې مخکې دې نه چې ما سره ستړي مشي وکړې منډه دا برید دې وخوریه. ښه دا خبرې خو شاید له هغه نه سوي یوې خدایي هغه نه موضوع نه دا خبرې سوي. حکمتیار دومره دلته درې موضوعګانې دي پر مشر دوه درې موضوعګانې. یو موضوع خو دا ده آیا تاسې څه ارزیابي کوئ، تاسې څه اټکل کوئ چې د ډاکټر نجیب په ټوله کورنۍ په ښځینه نارینهو کې په ورېرو کې په لورګانو کې په ورور په خور کې داسې سړی وي چې هغه ډګر ته راودانګي ډاکټر نجیب نوم بېرته راتازه کړي. دا یوه مسله. دوه مسله دا ده چې دا کله په ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ دې کې داسې دي چې مثلا کیواني شو، اسف دلاور شو، عظیمي شو، علومي شو، د دوی سره هغه هم ښي سلیمان لایق هم ښي چې دا هم په ګډه و. ځکه ډاکټر نجیب خور په خپله ما سره په هغه مصاحبه یې درلوده هغې په خپلو خبرو کې دا ویلې چې په دې کې سلیمان لایق هم شریک و د ده په نیولو کې چې دی د ملل متحد دغه نظربند شي یا مثلا محبس ته وغورځېږي. او درېیمه مسله دا ده چې دا شانوستنی د مخکې نه چې ډاکټر نجیب په 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې مخکې پې آګاه و چې دی په موږ باندې کودتا کې ولې له منځه نه وړو، ولې بندي کاونه، ولې نیونه. خبره چې تاسو موږ څو څه سره مخامخ اول دا چې موږ لا د ګوند د وحدت په حصه کې خصوصا د جناحینو په حصه کې کار پیل کړی وو خو بشپړ سوی نه و. اساسیتونه موجود وو په یو کې هغه مزدور او مریض عناصر چې ظاهرا یا خلقي قبا اغوستې وه یا یې پرچمي قبا اغوستې وه که دغسې ګام اخیستل سوی وه چې هسې د تحریک زمینه چاته برابره سي په هغه صورت کې بیا موږ خپله له هغه سره لوبې کولې د دولت او د افغانستان سرنوشت سره لوبې کولې او مسؤلیت یې بیا د موږ په غاړه باندې ولیده. ځکه ډاکټر نجیب تر آخرینې لحظې پورې ما درته چې یوه ورځ یې مخته لا هم په دې هغه تلاش کې وو له مختلفو کانالونو یو څوک د په نام د عبدالله تاخیل دا یې 5 وارې 6 وارې همیشه ورسره په هغه کې وو. ته وراته به چې هغه په دفتر کې بیا دا کار شپه کوله ایټالي په دفتر کې بیا شپه کوله چې له ټولو امکاناتو کار اخیست چې له نظامي اقدام نه جلو او دا خبره ډېره لوڅه ورته کړې وه خپله یې ده ته هم کړې وه زه دقیق هم پرې خبر یم چې موږ ټول کله چې هغه د سولې پروسه معینې مرحلې ته ورسېږو موږ ټول دولتي واک هغه ته سپارو د افغانستان ولس ته یې سپارو. په هغه صورت کې ته به یې د وزیر دفاع په توګه سپارې زه به یې د رئیس جمهور په توګه باندې سپارم او یغو نورمونو ته چې موږ ګډ افغانانو بیا قبول کړي یغو نورمونو ته به ټول معتقد وو. ځکه په دغه دا فرضاً ته رالې دا د ما بجای کېناستې یې خواته څه کوي
یو خواته بیا له تا سره څوک ځي څوک رهبري کوي د وطن سرنوشت کومه خوا ځي دا ټولې خبرې ډېرې لوچې ورسره سوي دي متاسفانه چې دغه فهم په یوه درجه کې نه و او په دغه مسؤلیت پذیري او د ده شاوخوا څو نفر و چې زه ټول پیژنم یو پیژنم یوه داسې محاصره کړی و چې یوه دقیقه یې به ته نه پرېښود ځان ته فکر کول د کوم نومونه که وخت مهرباني وکړئ هغوی څوک وو په هغه کې نیاز مومند و له بده مرغه زیری صاحب و د زیری صاحب ته کور ته ورغلی یم په همدغه ارتباط دوی ما ته دفتر ته راغلي وو چې ته راسره شه دغه څارنوال صاحب هاشم خان و قادر خان اکا دوی راغلي وو چې نور ټول خلکان یو ته وطنیان موږ سره ولې نه ما ټولې خبرې چې قانون وایي راځه نو ته د موږ زیرې ته دا خبرې ورې ورغلم له دوی سره یو ځای کور ته ورغلم له هغه سره مې مفصلې خبرې وکړې هغه لاسونه شاته چې زه نه یم ورسره دا بس د تاسې نظامیان دي تاسې کېږئ کار مې نو هغه ورسره په هغه کې اوس میر صاحب کاروال ډېر هغه پې درلود ډېر نفوذ پې درلود هغه ډېر زیات نفوذ پې درلود دا اوس مې نوم واخیست زیری نه د په وزارتدفاع کې په قرارګاه کې ورسره هغه څه هلته مړم څه آصف شور د موږ امام صنفي و د موږ نمره و هغه ګلبدین دواړه د موږ صنفیانو په مکتب لیسه کې کله به یو اول نمره کېده ګلبدین د تام صنفي و داسې ویل کېږي چې د ګلبدین حکمتیار وایي سم سړی نه و دا وایي په پوهنتون په دوره کې مې بچګیري شو د دې څومره له چا سره تورن سوی و هغه سړی د ظلمت و یعنې هغه چې چا ساتلی و هغه سړی د ظلمت نه و یعنې بچهبیري پوهنتون کې بچهبیري نه بچهبیریش نه داسې اوس چې دواړو متقابل هغه سره کړی خو یعنې ګنډه خلاصه کړې وه دا کار یې کړی و په دې باندې د موږ د انګلیسي معلم ستار خان نومېده هغه خبر څه هغه د لوګر و هغه په دا ټوله پکتیا باندې یې هغه کوو په اصطلاح لویه پکتیا یې بلله بس بیا یې ورته ویلي و چې یا به ته اطاق ته راځې یا ولاکه راکړې کامیاب شي بس بیا وتښتېد له هغه له فشار نه وتښتېد بیا ولاړ امام صاحب ته بیا ډېر نورې خبرې دي چې بیا ولاړ هلته نور څنګه څه پرچمۍ څه بیا د پرچمیتوبه خوانۍ څه څرنګه امریکا سفارت سره یې رابطه پیدا کړه دغه ټولې خبرې ډېرې اوږدې خبرې دي چې نن موږ وخت پې هغه کېږي ضایع کېږي مهرباني کوئ نو دغه هغه و د هغه په رابطه وه چې آصف شور ډېر پې هغه و ډېر پې مسلط و کبیر کاروانۍ ډېر پې مسلط و فیروز پیوند چې هغه د ما شخصي ملګری یم و ما ګوند ته جذب کړی و په اورګون کې د پاچا په وخت کې هغه مې راوغوښت له هغه سره ډېرې خبرې مې هغه ویلې زه په هغه پورې د هغه خبره ده دا د ما خبره نه ده زه وایي په دې کشمش سره یې پسې څنګه ولاړ شم تا ته چا غلط درته غلط نه وایم دقیق راپور لرم مه کوئ دا کار مه کوئ هغه راته ویل زه نه دم ورسره ولې هغه یې سیاسي هغه و هغه یې سیاسي مشاور و او ورته ویلي مو چې بیا به تا دلته رئیس سیاسي شي ته به لوی سړی شي دا خبرې ټولې دغه څو نفره په هغه باندې داسې محاصره کړی و چې اصلا هغه ته شانواز ده یعنې ما 4 ساعته خبرې ورسره کړې دي 4 ساعته نه 2 ساعته وروسته سړی دغسې نرم څه داسې موم څه چې اچا یې راپاته و چې زه اوس دلته څه ووایم بیخي قانع شوی ولې دا سبب باندې چې بیا هغه به ورته راغی نیاز مومند به ورته راغی یا به کاروال ورته راغی چې اکثره دوی دواړه ورته راتلل زیری صاحب نه ورته راتلل او یا به د آصف شور دی که هغه آصف شور چا ته ما ته دقیق چا خبرې کړې چې آصف شور چا ته ویلي چې موږ له دې اخلاق نه غواړو استفاده وکړو بیا یې ایسته کوو اوس وزیر دفاع دی دل نامه نه استفاده
نو دا خبرې دغه پورې چې باید یې کس سوال چا کړی وي او د نورو جزیات ته ضرورت یې زه اقبال صاحب ته په ټول احترام باندې دا خبره د خلقي او پرچمي له مفاهیمو نه ډېره لوړه وه او بل موږ لا تر اوسه هم دغه ته نه یو تیار دا ګوند خو دولت خو د ګوند ملکیت نه ده نه د اشخاصو ملکیت په هغه وختو کې جمهوریت هم راغی اساسي قانون هم جوړ سوی و تقسیم د قدرت هم سوی و دا ټولې خبرې وې نور د موږ له انحصار نه دولت وتلی و او موږ حق نه درلود دولت سرنوشت باندې یا کودتا وکړو یا یې تقسیم کړو سره چې راځه دا دومره دي تا دومره دا خبرې په د ډاکټر نجیب د ریاست جمهوري له وخت نه او خصوصا د اساسي قانون له انفاظ نه وروسته د ابد لپاره له منځه تللي وي او یوه نمونه نه هغه اغېز په ټوله معنا پېژانده اساني شرط مګر د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته پل جوړ کړي له حزبي واکمني نه ملي واکمني ته په هغه اساس باندې هغه یې موظفانو او تر اخره پورې خالقیار صاحب چې هغه ډېر محترم سړی و دانشمند سړی و او د ډېرې لوړ حوصلې خاوند و هغه ته یې په ډېر احترام باندې تر اخره پورې بشپړ صلاحیت ورکړی و حاطب صاحب چې یو بل ملي مسیر و او د حزب غړی نه و د ده معاون و او د مصالحې د کمیسیون د عالي کمیسیون مشر و تر اخره پورې حتی داسې وختونه راغلي چې کله به یو ځای سره تلل هغه به یې مخته کاوه حاطب صاحب یې مخته کاوه چې سپین ږیری دی رئیس جمهور د ده شاته به روان و یا هغه عبدالحق صاحب چې هغه و د علماو د شورا هغه و رئیس هغه ته به هغه به همیشه حتی په لمانځه لاندې چې به راووتی د اختر له لمانځه نه یا دغسې کله ضرورت دسته جمعي په جومات کې پېښېده هغه به یې مخته کاوه ډاکټر صاحب یې شا روان نو ځکه موږ په دغه تله باندې چې د خلقیانو برخه څومره وه د پرچمیانو برخه څومره وه هغه دوران ته ورکتل او هغه بیرته دانه د استفادې وه دا ملي ګناه وه مشره دلته یو چا پوښتنه غلط تعلیم ډاکټر نجیب راتلونکي ته په دې سترګه کتل چې موږ کله چې د ملل متحد پروسه په خیر سره هغه 150 نفري هغه د اسلام آباد تحمیلي هغه نه انتقالي اداره نه په ژنیو کې هغه موافقانه نتیجه ته ورسېږي موږ به تلاش وکړو چې یوه دوره حتی ځانونه نه کاندید لاړ شو له پاس له موضوع نه کته ته تګ بدل کړو له کته نه پاس ته راسو یعنې د خلکو سره مې رابطه شوې ده حاکمیت خصوصا دا رابطه بیرته تاسیس کړو یو ملي ګوند شو مسؤول ګوند شو د نورو احزابو وجود وزغمو د مخالفینو وجود وزغمو مخالفین دې ته میدان ورته برابر کړو چې خلک یې پخپله جوړېږي چې دا اسلامي تنظیم یې لاسته راکړم ده دغه جمعیتي تنظیم یې لاسته راکړم ده دا څه کوي په حقیقت کې دا ټولې ډېرې دقیق سنجول شوې اما متاسفانه چې هغه دومره پروژه چې هغه هم په مسکو کې جوړه شوې وه هغه کامیابه شوه او یو شی چې ډېر په صراحت درته وایم هغه داسې ډاکټر نجیب ته په همغه شپه باندې پروګرام داسې نیول شوی و چې په ریاست جمهوري کې مړ او په یعقوبي باندې ورتاوان کې بیا یعقوبي په عین وخت کې اعدام کې بیا وایي چې دغه خاین و دغه د موږ رهبر یې له منځه یووړ دا په دې ډول خو هغه افشا شوه وکیل او د هغه خور دواړو تعقیبوله دا د وکیل لا ژوندی د خور یې متاسفانه مړه شو دواړو